محترم مرګري پوښتنه کړې ده اجي صاحب باندې یا نای باندې پیسې شیندل څنګه دي هلته یو مولوي صاحب ورته حرام وایي محترم مرګري پیسې شیندل دا اسراف ده یو د رزق بیادبي ده نو لہذا دا یو قسم رواج ده او په شریعت کې جایز نه ده ځکه دا اسراف ده او ګناه ده نور تحریم مسله که څوک دې ته حرام وایي نو د دغې وجې نه ورته حرام وایي چې دا اسراف ده او قرآن کریم کې الله العالمین اسراف کوونکي ته مبذر وایي او ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین شیطانان ورونه ورته ویلي نو لہذا که څوک هم ورته حرام وایي خو دغې اسراف په وجه باندې ووایي نو ښه کار نه ده الله دې نه ځان ساتل پکار دي د رزق بیادبي هم پکې ده اسراف هم پکې ده دا مشکات شریف ده او بیا ورپسې مرقات هم ده کتاب الادب اوم جلد صفحه 10 او 2